السلام علیکم خګملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د ډیجیټل کاتا اپلیکیشن طریقه درخایم. تاسو په یوټیوب کې په فیسبوک کې ډیر زیات ایډونه لیدلی وي چې په دې کې تاسو د خپل دکان د خپل هر کاروبار ډیټا اډ کولای شئ. څومره کسٹمر چې وي هغه به تاسو اډ کولای شئ، په هغه به څومره روپۍ دي هغه به تاسو اډ کولای شئ. یعنی تاسو ته دا نه وي چې تاسو په یو کاپي کې خپل ډیټا جمع کړئ. په دې کې تاسو د خپل ایزی پی سی اکاونټ هم اډ کولای شئ او بل په دې اپلیکیشن کې یو نوې اپشن راغلی چې تاسو ردین روپۍ هم شئ ګټلای. مکمل سیستم د خیم چې تاسو څنګه په دې کې کسٹمر جوړوي، په دې کې اکاونټ څنګه جوړوي، د اپلیکیشن و تاسو چې ته میلاو شي. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتوني سبسکرایب کړئ، د ضرور سبسکرایب کړئ. بیا به زموږ راتلون کې هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل در راشي. نو پس ډبل تاسو کې په خپل موبایل کې به دا اپلیکیشن انسټال کړئ. دا به تاسو رقم جن انسټال او د دې لینک په تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي. او کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري، د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه لینک نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ چې تاسو بالکل صحیح اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او تاسو پیک انسټال نه کړئ. نو کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، به څوک سمبل دا به د رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ، پس ټاپ به تاسو دلته د موبایل نمبر وغواړي. تاسو ته کار د تاسو کې د خپل موبایل نمبر به ولیکئ. کله چې هم تاسو د خپل موبایل نمبر ولیکئ، زبرته د خپل موبایل نمبر ولیکم، بیا لاندې تاسو کوي کوډ حاصل کړئ. دلته لاندې تاسو لا لیکل شو شي، تاسو په څوک په دې باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ، نو تاسو په هغه نمبر باندې کم چې تاسو دلته لیکلی وي په هغه باندې به یو کوډ سند شي د ویریفیکیشن لپاره چې آیا دا نمبر تاسو دی که تاسو نه دی. نو تاسو په څوک تاسو په نمبر باندې چې کم کوډ سند شي هغه کوډ به تاسو کې دلته به ولیکئ. کله چې هم تاسو هغه کوډ ولیکئ، تصدیق کړئ باندې بلاندې کلیک کړئ، نو دا اپلیکیشن به تاسو سره اوپن شي. تاسو ته کاری پاس ټاپال 8 کسٹمر تاسو به څوک سیمل په دې باندې کلیک کړئ او دغه طریقه ته هم چې تاسو په دې کې روپۍ څنګه ګټئ. نو کله چې هم تاسو په 8 کسٹمر باندې کلیک کړئ، تاسو به څوک الته به کلیک واخلئ په نیا کسٹمر بنای باندې. تاسو ته کله د لیکلي نیا کسٹمر بنای، تاسو په سمبل بدی باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ، پاس ټاپل به تاسو دغه نوم ولیکئ چې دغه نوم سره مطلب زره ته ولیکم حسین. تاسو ته کاری زرلته سمپل ولیکم حسین. بیا په تاسو کې کسٹمر فون نمبر، تاسو به دغه د موبایل نمبر دلته ولیکئ. زه به اسی په دې کې دلته سولیکم میکسین سي. بیا ولان تاسو کې لاندې به کلیک کړئ په سیو باندې. کله چې هم تاسو دلته په سیو باندې کلیک کړئ، دلته تاسو ته دوه اپشن شو شي. یو आपने تاسو ته کړی دی، یعنی تاسو څومره روپۍ ورکړي دي هغه تاسو دلته اډ کول غواړئ. یعنی تاسو چاته سودا ورکړي دی، تاسو هر چاله کارونه کړی دي، خو مطلب تاسو روپۍ هغوی ته دي. نو تاسو په دغه لپاره کلیک کوئ په دې باندې. اوس آپ کو میلې تاسو ته کړی دلته هغه به تاسو په دې کې اډ کوئ. مطلب ما په یو چا باندې سودا خرڅ کړل، هغه به زه څه کوم، هغه به زه په دې کې اډ کوم. څنګه به اډ کوم؟ سمپل ما په دې باندې کلیک کړ. تاسو ته کاری اماونټ انټر کړئ، څومره روپۍ تاسو واغستې. زه بلته ولیکم چې څومره روپۍ تاسو ولګولي یا تاسو چاته ورکړي. نو هغه 2000 روپۍ، مطلب 2000 روپو زمانه یو چا سودا ویوړه. نو تاسو ته کاری بیا په تاسو کې لاندې به کلیک واخلئ دلته په سیو باندې. کله چې هم تاسو په سیو باندې کلیک کړئ، تاسو ته مکمل سیسټم کوم دی دلته اوس دلته اوکے شو. بیا که تاسو غواړئ چې هغه ته یو اس ام اس سند کړئ، تاسو ته کاری پری اس ام اس وی جای تاسو ته کاری دلته مطلب تاسو پری اس ام اس هغه ته سند کوئ. نو پری اس ام اس بی جای باندې به کلیک کړئ، هغه ته به اس ام اس لاړ شي. که تاسو نه سند کوئ، سمبل به اوی نه باندې کلیک کړئ. تاسو ته کاری ټوله اردو ده، تاسو په سمپل دی باندې کلیک کړئ. نو دا اپلیکیشن به تاسو سره دلته کسٹمر اډ کی. بیا دلته تاسو ته کاری چې د هغه نوم ورسره دلته تاسو ته کاری نوم چې کوم نه هم دلته بار لیکل دی، ورسره هغه به څومره روپۍ دي هغه هم لیکل دي. اكو تاسو هغه ته ریمایندر باندې میسج کوئ، هغه تاسو هم په دې ځای کې کولای شئ. تاسو ته کاری څوم تاریخ ته څومره روپۍ دي، مکمل سیستم چې کوم دی هغه تاسو دلته شو کوي. کله چې هم تاسو مین سکرین ته راشئ، دلته چې په دې کې کوم هوم سکرین دی، نو تاسو ته کاری بره آپ کو میلنګ، یعنی تاسو ته به 2000 روپۍ میلاویږي. او که تاسو په هغه بل سیس کې اډ کړئ، نو آپ کو دینا ہے، یعنی تاسو ته د یو چا قرض وي، هغه به تاسو په دې کې اډ کوئ. نو تاسو ته کاری آپ کو میلنګ په دې کې دلته ما لیکلی حسین، په دې پسې 2000 روپۍ دي. نو دلته به مکمل سیستم تاسو ته هم ښیي چې یعنی په دې ماته به څومره روپۍ میلاویږي، زما ټوټل روپۍ څومره دي هغه به تاسو دلته شو کېږي. څومره کسټمر چې تاسو اډ کوئ هغه به تاسو دلته شو کېږي. تاسو به کسټمر اډ کوئ د کوم ځای نه، د دې ځای نه به تاسو اډ کوئ. اوس مطلب لږ ټایم وشو، تاسو غواړئ چې هغوی ته میسج سینډ کړئ، نو سمبل به کلیک واخلئ د هغه په نوم باندې. نو تاسو ته ښکاري تاسو د اپشن درکړو ریمایندر، یعنی دې نه تاسو هغه ته خپلې روپۍ ور یادولی شئ، ورسره اس ام اس چې کوم دی نو هم تاسو د دې ځای نه کولی شئ. د دې نه وغیره په دې کې به تاسو اوس روپۍ ګټئ څنګه هغه طریقه ته هم ښیم. د هغې لپاره به سمپل تاسو کلیک واخلئ دلته مور باندې. کله چې هم تاسو دلته په مور باندې کلیک کړئ، په دې کې تاسو له اپشن درکړی پیسې کمایي، تاسو ته ښکاري تاسو به څه وکړئ، سمبل په دې باندې کلیک کړئ. په دې کې تاسو ته مکمل دا لیکلي دلته چې آپ کو RS20 मिलेंगे जब आपकी दोस्त ने पहली एंट्री ऐड की. یعنی چې کله هم تاسو به دې کې څوک انوایټ ک
او هغه دا اپلیکیشن اوپن کو په دې کې د ځان نه یو کسٹمر اډ کو نو تاسو ته به 100 روپۍ میلاویږي 20 روپۍ به تاسو ته میلاویږي. بیا دلته تاسو ته لاندې لیکلي هم دي چې که تاسو په دې کې خپل ملګری انوایټ کوئ نو تاسو په دې کې 50,000 روپۍ پورې ګټلی شئ. اوس که تاسو ویډیو ګورئ په ویډیو کې طریقه زده کول غواړئ تاسو ته کړی دا ویډیو چې کوم دلته سره هم ورکړې ده تاسو به خپل ملګری انوایټ کوئ څنګه سمپل بلاندې دلته کلیک واخلئ په انوایټ فرینډز باندې او کله چې هم تاسو باندې باندې کلیک کړئ تاسو څومره ملګری چې تاسو سره وي هغه به مکمل تاسو ته شو شي. تاسو ته ښکاري د هغو ټول نمبر به تاسو ته شو شي تاسو به سمپل دلته په انوایټ باندې کلیک کوئ هغه ته به میسیج او هغوی به دا اپلیکیشن انسټالوي او بیا به د هغې نه تاسو ته روپۍ میلاویږي. او تاسو دې سره بله طریقه هم کولی شئ مطلب تاسو غواړئ چې یو چا ته زه په واتساپ باندې انوایټ لیکم د هغې لپاره به سمپل تاسو کلیک واخلئ دلته په انوایټ باندې هغې ته به اول میسیج سینډ کوئ د هغه میسیج ځای نه به تاسو هغه مکمل لینک هغه ټول لیکل کاپي کوئ او په واتساپ باندې یا په مسنجر باندې به یو چا ته لیږئ نو بیا هم تاسو به دې کې ملګري جوړولی شئ. نو خو ملګرو امید لرم تاسو به دې ویډیو باندې پوه شوي یاستئ چې تاسو به دې کې کسټمر څنګه اډ کوئ د دې ټول سیسټم څه دی او په اسانه طریقه باندې ما تاسو پوه کړئ. نو امید لرم تاسو به د نننۍ ویډیو خوښه شوي او که ویډیو مو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم د دې اپلیکیشن نه څه فایده واخلي او موږ به خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله په امان.